السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ راغلی یو مدینې منورې ته په مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم کې یو. راغلی یو د یو مسجد زیارت ته چې دا هغه مسجد دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې اخیرنی د اختر مونځ کړی دی. دې ته ویل کېږي مسجد الغمامه. تاسو شاته ګورئ، حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مدینې منورې نه وتو بهر او هلته به د اختر مونځ کوو. نو دا هغه وخت کې د مدینې منورې نه دا ځای بهر شمارل کېده، لیکن اوس مدینه منوره ډېره زیاته پراخه شوې ده او دا مسجد چې دی دا ځای چې دی د منطقې ته چې دی مصلا ویلی کېږي، ځکه دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر مونځونه او دغه رنګې صلات الاستسقاء هغه کړې ده. یو روایت کې دا هم راځي چې د نجاشي جنازه، غیبانه جنازه چې ده هغه په دې مسجد کې شوې ده. نو دا یو د تاریخي مساجدو نه دی او تقریبا د مسجد نبوي نه دا 480 نه تر واخله تر 500 میټره پورې دا لرې پروت دی. چې مسجد نبوي د 310 نمبر ګیټ نه راوځي نو ستا ګس لاس طرف ته یا چپ طرف ته چې دی دا مسجد راځي. خواته چې دی مسجد ابوبکر صدیق دی، د نه اخوا چې دی به مسجد علی دی. نو دا یو د تاریخي مساجدو نه دی. په دې ځای کې بالکل مسجد نه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا د عمر بن عبدالعزیز په وخت کې چې دی دا مسجد جوړ شو. په دې ځای باندې د 86 کال هجري نه تر د 93 هجري د دې منځ کې چې دی دا مسجد جوړ شوی دی. نو دا یو د تاریخي مساجدو نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اخیرنی مونځ کړی دی د اختر. راځئ ګورو دننه د دې دننه ساحه ګورو او نور د دې کوم تاریخي معلومات چې دی هغه تاسو سره شریکوو. دا مسجد چې دی د جوړېدو نه وروسته وخت په وخت دې کې ترمیم شوی دی او یو د تاریخي مساجدو نه دی چې کله هم تاسو مدینې منورې ته راشئ نو ضرور دلته راشئ او دا تاریخي ځایونه وګورئ او په دې باندې مینه ماته کوئ، ځکه دا هغه ځایونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکې منځونه کړي دي او رسول الله په دې ښار کې پاتې شوی د الله د نبي ښار دی. دا راځو د مسجد دننه ساحې ته نو ډېره زړه راښکونکې ده، ډېره ښایسته ساحه ده. یو قسم ګټې ورکې لګېدلې دي د زنانو دپاره، ځان له ځای دی د مونځ او دننه ساحه یې ښایسته ساحه ده. او خوا کې دی مسجد نبوي دی، نو هغې کې چې دی یو مونځ د 1000 مونځونو نه هغه بهتره دی. نو کله چې مدینې ته راشئ د دې مساجدو زیارت وکړئ.